هغه صاحب په پښتنو ملایانو باندې یوه بله ډېره غټه نیوکه ده، وایي چې خدای تعالی مې په خوب ولیده چې پلانکي ته ووټ ورکړه. رسول الله مبارک زموږ د مدرسې څوکیداري کوي، د بریدونو قمانده یې راته کوله. پلانکي خان ته چې دی له غیب آواز وشو او آواز ورته راغی چې مجاهدین دي وږي دي، پلانکۍ ونې ته ورشه، پسونه راځوړند دي، ورته یې حلال کړه. بیا چې ورته وایي دا ولې کوئ، وایي دا ضرورت و. تاسې خفه نه شئ، تاسې خپله هم ویلي وو چې 15,000 کلداره پیریانو زما جومات سره چنده مرسته کړې، ولې داسې خبرې کوئ؟ بازار ته په بازار کې کاروبار کوې، زه په مسجد کې کوم شینواري صاحب. پوه شوې په خبره پوه شوې؟ صحیح ده، پوه شوم. زه بازار کې خپل کاروبار کوې، ماښام څه ګټه راوړې. موږ په مسجد کې ناست، موږ به څه وایو که به نه وایو. زه به تا څنګه مسطر کوم، زه به تا څنګه مرید کوم، زه به تا څنګه د خپل ځان شاګرد جوړوم، خو څه خبرې به درته کوم، ځان به درته وزر جوړوم. مقدس مکانا منو گستاخ دا پیغمبر. ورور استاد خوب په رابطه باندې زه داسې وایم چې ته وایې چې بعضې ملایان وایي چې ما الله په خوب کې ولیدو، نبی علیه السلام مې ولیدو، راته یې وویله چې ورشه او زما مجاهدینو ته یې قومنده ورکوله. نو چونکې تا دا سوال مذاقیه غوندې کړی دی او د ټوکې په شکل دې کړی، نو زه به هم درته د ټوکې په شکل باندې جواب درکړم او بیا به تحقیقي جواب هم درته درکړم. د وټونو په باره کې چې پلاني له وټ ورکوي، نبی علیه السلام ویل یا الله پاک ویل دې ته خو زه قایله نه یم او نه زه وټ ته قایل یم، ځکه وټ او جمهوریت او دیموکراسي دا ټول د شریعت او د عقل سره خلاف شیونه دي، د انګریزانو راویستلي د عقل نه هم خلاف دي او د نقل نه هم خلاف دي. خو که څوک وایي چې موږ الله خوب کې ولیدو، نبی علیه السلام خوب کې ولیدو چې د مجاهدینو په رابطه باندې بشارت ورکو، نو تا دا کلیپ د خندا په شکل باندې کړی، نو زه هم درته داسې وایم چې دا خو د جهاد په دوران کې داسې و چې تاسو غوندې خلکو به هم دروغ ویله چې امریکا چې دی د اسمان نه منګک لاندې ګوري او سوړه کې میږې ګوري او پلانې ګوري، مسلمانان هم یېرول او بیا به یو طالب د امریکایانو بیس سره څنګ کې پټ پټ ګرځېدو او پوکڼی به یې په سر ګرځېده چې دې نه میږې ښکاري او پلانې ښکاري. نو دا دروغ ستاسو هغه سلیقه وه او ستاسې هغه عادت و، دروغ هم ویل، حالا چې هغوی به سړی ورله لښتي کې پروت او کړنګ به یې ورکړو، ټنګ به یې والوځو، میده میده به یې کو، هغه غټ انسان به یې نه لیدلو. نو که دوی خوب لیدلی وي چا، که مجاهد یا چا خوب لیدلی چې نبی علیه السلام خوب کې ولید او د جنګ قومنده یې راکوله، نو دا ډېره بعیده ځکه نه ده. که نبی علیه السلام خوب کې د جنګ قومنده نه وی ورکړی، نو دا دومره لوی 54 ملکه واله او چېرته غریب د مدرسې وږی انار طالب او بیا د دوی دومره منډې وایي، تا به هم شینواري صاحب پکې ډېرې منډې والې کېدی شي. کلیپونو کې موږ لیدی داسې منډې والې، چا نه څپلۍ پاتې وي، چا نه بل شی پاتې و، امریکایان او انګریزانو منډې والې. نو دا خوب که صحیح نه وی او رسول الله مبارک د جنګ قومنده نه وی ورکړی. د عقل په لحاظ دا فیصله ګرانه ده چې یو 5 کسان بې سر و بې سامانه وږي نار هغه دې راپاڅېږي او 54 پرمختللي غښتلي قوت کې زبرځواکونه لاندې منډې ورکړي، هغوی دې مخکې او دا دې ورپسې معلومېږي چې دا خوب حقیقت و، دا خوب حقیقت و. او تحقیقي جواب داسې دی د اسلام د نظره چې خوبونه خو په 3 قسمه دي. نو ځینې خوبونه صحیح هم کېدی شي، د الله او د نبی علیه السلام په رابطه باندې بعضې خوب لیدونکي مبالغه کوي یا دروغ هم وایي، خو بعضې حقیقت هم وي. نو بعضې حقیقت وي، دا کېدی شي چې نبی علیه السلام د یو چا خوب کې لیدلی. ابراهیم خلیل الله واقع قرآن کریم کې ذکر ده چې هغې خوب کې خپل زوی ولیدلو چې الله ورته ویلي چې دا لال که، نو بیا ورته وایي چې یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ای بچوړیه زه خوب کې ګورم چې تا لالومه، نو نظر ورکړه څه فکر کې. قاله بچي ورته ویل یا ابت افعل ما تؤمر، کوم امر چې د الله د خوا نه شوی هغه سر ته ورسوه. نو بچی هم په دې باندې پوه شو چې دته امر الهي شوی د الله د خوا نه، دا امر خوب کې شوی و. نو نیکان او صالحین او مجاهدین او صحابه او اولیاء او علما دا صحیح خوبونه لیدی شي، الله هم په خوب کې لیدل کېږي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدل کېږي. او د همدې خوبونو برکت و چې هغه لوی زبرځواکونه چې ویل ستوري نه خلک ګوري او اسمان او سپوږمۍ نه ګوري، هغو داسې منډې والې چې مخلوق یې تماشا او سیل وکړلو. نو دا نبی علیه السلام واقعي خوب کې دا قومنده ورکړې وه. ګونتانامو کې مجاهدینو هم دا خوبونه لیدلي وو. او عبدالرحیم مسلم دوست خپل کتاب کې تشریح کړی او سلام ضعیف صاحب د ګوتانامو انظور کتاب کې هم تشریح کړی. دا بالکل حقیقت دی. او که د وټ په رابطه باندې چا خوب لیدلی یا د بل شي په رابطه چې هغه شی شریعت سره سمون او برابرې نه خوري، نو خوب به دروغ وي. نو په یو شي کې رښتیا هم وي، دروغ هم وي. لکه د پاکستان لوټونه صحیح لوټونه هم شته، دریوال هم شته. دا خو په دې معنا نه ده چې ټول لوټونه غلط دي، خو دریوال ته نه لري که صحیح لوټونه هم شته. نو خوبونو کې حقیقي خوبونه هم شته او بعضې به د ځانه دروغ هم په الله باندې را جوړوي.
نو به د لیدونکي ګناه وي خو حقیقت کې داسې کیدی شي چې یو سالم مسلمان راسخ العقیده مؤمن مجاهد صالح تقوادار عابد زاهد الله په خوب کې وګوري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوري چې هغه ته بشارت د کامیابی او د فلاح د مؤمنانو ورکړي چې مؤمنان به کامیابیږي لکه د ګونتانمو اسیرانو ته چې نبی اسلام خوب کې ویلي ډېرو ته ویلو چې مه خفه کېږئ ستاسو کامیابي را روانه ده نو دا د کامیابي راله که نه هغوی د 100 کالو په نیت راغلي 20 کالو کې منډې ووالې دا هغه خوبونه و چې رسول الله مبارک په ګونتانامو کې نو شینواري صاحب ته خو متعصبانه شکل سره وی ځکه تا به منډې والې کېدی شي خو دا حقیقت شو تاسو ټولې نړۍ ولیدله دا روحاني خبرې او دا رؤیا او دا رؤیا صالحه او دا خوبونه دا ټول ولیدل شو نړیوالو ولیدل او دې حقیقت ته ورسېدل چې زمونږ دا کومه د دروغو ټکنالوژي چې وه دا ناکام شوه او د دې صالحینو او نیکانو نو کوم خوبونه او روحانیت چې و دا غالبه شو نو چې اوس هم روحانیت ته نه قایله کېږئ نو تاسو متعصبین یې تعصب لرئ ضد لرئ عناد لرئ د شریعت سره او د اسلام سره الله دې تاسو ته هدایت وکړي او په صراط مستقیم دې الله تاسې برابر کړي